بسم الله الرحمن الرحیم. نننې زمونږ سبق د سورة البقره د دویمې سپارې آیات نمبر 148 خوانا 150 نمبر آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولكل وجهة هو موليها. او د پاره د هر یو کس یو طرف د مخ کولو دی. هو موليها چې دې مخ کوونکی دی هغې ته. فاستبقوا الخيرات نورا منډې کوي تابعدارای د الله ته. اينما تکونوا یأتی بكم الله جميعا. کم ځای چې یی تاسو رابولی تاسو لره الله ټول. ان الله على كل شيء قدير. یقینا الله په هر یو شي باندې قدرت والده. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. او د کم ځای نه چې وتلی تو نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وإنه للحق من ربك. او یقینا دا تحویل د قبله حق دی د طرف د ربستانه. وما الله بغافل عما تعملون. او نه دی الله نا خبره د هغه نه چې تاسو یې کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. او سو وخت کې چې اوتې تو فولی نواړوه وجهک مخپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام بیت الله. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. او کم ځای چې یی تاسو نواړوي مخونه خپل شطره په طرف د بیت الله. موږ دا کار وکړو لئلا يكون للناس عليكم حجه. دې د پاره چې نشي د پاره د خلکو په تاسو باندې حجه دلیل بهانه. الا الذين ظلموا منهم. لیکن کسان چې ظلم کړی دی د دینا دلیل نسی په باطل. فلا تخشوهم واخشوني. نو مې یریږئ د دینا وخشونی او یریږئ زمانا. ولأتم نعمتي علیکم. او دې د پاره چې پوره کم ز نعمتونه خپل علیکم په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون. او خامخا چې تاسو نیغه لار عمومئ.